دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی ګناه چې وشي او ګناه یې پټه کړي بس الله به پرده اچولي او بیا چې څوک تپوس وکړي چې تا چېرته داسې کار کړی دی که نه نو دی اوس که وایي چې نه مې دی کړی نو بیا خو دروغ دي نو دا خو دی به بله ګناه کې واقع شو او که ورته وایي چې او ما کړی دی نو هلته حدیث کې من راغلی دی چې ګناهونه خپل مه راښکاره کوو نو څه به کوي دا ښکلی سوال دی جواب هغه دا دی چې واضحه خبره ده چې دروغ د دې نه شریعت منع کړی دی د هغې باره کې ډېر نصوص دي او دا د منافقت صفت دی او عبدالله بن مسعود به دا وی دروغ نه دي جایز نه په ګپ شپ کې او نه په یعنې عامو خبرو کې رښتیاو خبرو کې خو دلته دا مسئله ده که امام بخاري او روایت راوړی دی په الادب المفرد کې د عمران بن حسین رضی الله عنهما نه وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وی په دې معارضو کې په تعریض کې پراختیا پرته ده چې د سړي په دروغو ته ضرورت نه راځي او تعریض څه ته وایي چې ته خبره وکړي یو شان او دې ته بل شان مطلب لري ته بل شان لري په دې سره سړی د دروغو نه بچ کېدی شي. زه مثال درکړم اوس یو سړی د ګناه وکړه او الله به پرده اچولی ده نو دلې نه دي جایز چې دا ګناهونه بیا خلکو ته بیانوي. حدیث کې راځي په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل امتی معافى الا المجاهرین زما ټول امت به الله بخي مګر هغه چې مجاهرین دي. ښه نو مجاهره څه ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی دی د شپې عمل وکړو سحر شو او الله په ده پرده اچولی وه او بیا دې خلکو ته لګیا دی یا فلان عملت البارحة کذا وکذا سهار مې د شپې مې دا کړو دا کړو دا کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په الله پرده اچولی او سهار یې ځان په خپله وشرمه دا خلک الله نه بخي نو چې الله د باندې پرده واچي دا پرده په ځان پرېږده او توبه وباسه او په دې ګناه باندې پښیمانه شه چې کله ته مرایدي او چا ته یې بیانومه خو چې اوس څوک درنه تپوس وکړي چې تا دا کار چېرته کړی دی که نه لکه اوس یو سړی د غلا یې وکړه یو پیر ژوند کې غلا کړې ده او چا دې تپوس وکړي چې تا چېرته غلا کړې ده نو دی به څه کوي نو دا خو به ته دی چې مونږ هم کړې ده ملک صاحب مخکې تعریض خبره وکړه تعریض دې ته وایي یا معارض جمع معارض چې ته داسې خبره وکړي چې دې په بل شان هغه ته ځان له خبره علي او ته بل شان یې کوې لکه یو سړی دې تا نه تپوس وکړه چې مثال چې دا پلاني ګناه تا کړې ده که نه نو ته ورته دا ووایې چې ولې ستا په ما یقین راځي چې ما به کړي دا اوس یو خبره ده چې تا یو قسم سوال ته وکړو که بس هغه مغلی شو چې دا ورته ووایې بیا درې تپوس نه کوي مخکې یا تا ته ووایي چې تا دا ګناه کړې ده که نه لکه یو سړی دی تپوس وکړي تا چې ته شراب څکلي دي که نه او دې سړي شراب څکلي نو دی ورته ووایي چې شراب څکه خو مړه د جاهلانو کار دی مطلب دا چې د دوست دا مطلب دی چې مونږ چې کله جاهلانو مونږه څکلي دي او هغه دا مطلب دی چې لکه یعنې د نه دي څکلي دی خو وایي چې دا خو د جاهلانو کار دی او یا پکې تعویل وکړي تعویل هم کېږي لکه سړی وایي تا دا کار کړی دی که نه نه ما نه دی کړی اراده دې دی چې ما نن نه دی کړی نن ما دا کار نه دی کړی مخکې د نه شوی دی الغرض معارض استعمالولی شي تعویل کولی شي چې کله ورته حاجتي او د دروغو نه پې ځان بچ کې نو به یې کولی شي والله اعلم.